مهم اصطلاحات لکه دوستانو موږ تاسو اکثر پښتو کې او چاته وایو کنه یو کس ډیر تعدي کوي ډیر جلدی کوي ډیر زیات تیز وي او ډیر ګرم وي موږ ته ډیر جلدباز او ډیر ګرم یې گزاره کوه نو ته ډیر جلدباز یا ډیر ګرم یې دا په الماني ژبه داسې وایي دو بیس سو هیټس کوفش دو بیس سو هیټس کوفش وایي ته ډیر جلدباز یا ګرم یې او که موږ چاته یو نصیحت کوو د صبر څښتن اوسه د زغم څښتن اوسه داسې وایو sei geduldig sei geduldig د صبر څښتن اوسه که مونږ چاته وایو ما سره وخت کم و د مطلب تیر وخت ما سره وخت کم و داسې وایو په الماني ژبه څنګه ویل کېږي دغه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ ګورو چې څوک یې صحیح لیکي په آخر کې به صحیح جمله هم زه په کمنټ کې لیکم درته